کار د درېیمې او 15مې ناحیې مربوط د یخ کاریز او کرز د دولاري څخه شروع بیا د کرز تر پله پورې شاوخوا 2.1 کیلومتره اوږدوالی لري. دا سړک د 11 متره په عرض باندې جوړیږي. د دې سړک بودیجه د کندهار ښاروالۍ د خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکول کېږي چې شاوخوا 1.4 میلیونه ته رسېږي. د دې پروژې کاري ورځې 315 ورځې وي او مسلکي او غیر مسلکي کارګر چې وه 2000 ته رسېږي. ښه، په څونه وخت کې به نور تکمیل شي؟ نو د دې پروژې چارې تقریبا چې ډېره موده ونیسي نو 2 میاشتې نور وخت به ونیسي. یعنې د ژمي تر مخه؟ د ژمي تر مخه، یعنې د ورښتو تر مخه موږ کوښښ کوو چې د دې پروژې چارې مکمل تکمیل کړو. د خلکو د غوښتنه څه ده؟ د خلکو څخه مو خواهش دا دی چې د دې پروژې په ساتلو کې زموږ سره پوره همکاري وکړي تر څو دا یو عامه ملکیت دی، تر څو یې د خدماتو څخه ډېر څه تر ډېره پورې استفاده وشي. په کندهار کې د 15مې ناحیې سړک دی چې د شکاپر دروازې څخه شروع بیا د زابر تر پله پورې دی. په دې کې د خوښۍ خبره دا ده چې مکمل کارګر افغانان دي، انجینران، بودیجه د ښاروالۍ د خوا څخه ده. یعنې د کار پیل تر پایه پورې مکمل د خپلو افغانانو په لاس ترسره کېږي. همدغه د علم ګټه ده، دغه پرمختګ د افغانانو په ویاړ دی. یوازې دا نه، د افغانستان په ډېرو برخو کې اوس د خپلو داخلي خلکو څخه استفاده کېږي. له کبله خپل افغانان معاشات خپلو کورنیو ته وړو، بچیانو لپاره هغه مسلکي خلک چې په واقعیت سره د ځان سره زیار کښلی، هغوی پر دندو دي، پر کار دي.